أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. इन नरवान आयातों मुबारक के अल्लाह ताला जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और द मलाइक अलैहिस्सलाम द इम्तिहान ज़िक्र उको अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ता इम्तिहान की कामयाबी वर्करा और द अगा सीज़ुनु नुमने उखुदल चिदकम बारक तपोस्त शो और मलाइक अलैहिस्सलाम जवाब ना आजिदशु तो अल्लाह बिया हुक्म को फरिश्तों ता चितासुद आदम अलैहिस्सलाम ता सजीदो के फरिश्तों दा अल्लाह हुक्म उमन आदम अलैहिस्सलाम ते सजीदो उकड़ा इब्लीस ते न इनकार को या अल्लाह उस बेम हुक्म कई आदम अलैहिस्सलाम ते वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता अल्लाह फरमाए कि मंग उवैल कि ए आदम अलैहिस्सलाम उसीगा तो औस्ता बीबी दे पदी जन्नत के रिवायत की दाम राजी चिकला आदम अलैहिस्सलाम और जन्नत की उसीदो यवाजियो बीबी हवाला पैदानवा परेशान हो घबराहट वतो योरज आदम अलैहिस्सलाम उदो चिकल दखो बरा बेदार शो नुसर ते चिकंदे यो खजनास्तवा चिदगा बीबी आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला द आदम अलैहिस्सलाम द पुख्ते न पैदा करे वा आदम अलैहिस्सलाम द दगा बीबी ने तपोस को चिरा सासा हाल दे और दिल तसके नु बीबी हवा व तो फरमाइल चीज़ो साद सुकून द पारा अल्लाह पैदा करे फरिश्तों ब्याद आदम अलैहिस्सलाम ता उवैल चे ददी बीबी तानुम से यखिदे इदा अर्द को चे मादादीनुम हवा यखिदे ब्याते फरिश्ते तपूस की चे दा हवा नुम ता वला उल यखिदे न जवाब की उवैल आदम अलैहिस्सलाम चे मादेल दानुम हवा ज़िका यखिदे चे दा द जंदिना द हैन पैदा दा ज़िका वला मा हवा नुम यखिदे ब्या अल्लाह हुक्म को चे तो उस्ताद बीबी दे पदी जन्नत की उसीगे उदलता जाहिर आयात नदा पता न लगी च आया ददीदा सकूनत दा हमिशवाली दी और का आरज़ी दी और ब्या उलमा यो खबर बयानी च दिलता दी उसकुन नदा मालूमी गी च ददा दिलता उसी दिल दा आरज़ी दी ज़िक्र चिरुस्तो उपसी ब्या अल्लाह ताला द जमी सी गज़ी कर कई और दिलता अल्लाह उसकुना उनवे बल्कि यो तवील जुमले जिक्र का छिया उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता तो औस्ता बीबी दी पदी जन्नत की उसी की और उस ब्याई फकुला वला तकरबा अलता ब्यासी गादा तस्नी इस्तेमाली की दी के यो उलमा हदा फरमाई ची दी उसकुन लफ्ज़ की दी खबरी त इशारा दा ची द सुकूनत दा जिम्मेवारी द खज़ी द रिहाइश द सुकूनत जिम्मेवारी पखावन बांधे दा और द्वीम दा खज़ा पदी सकूनत की द खावन बताबी हुई च
چې کوم دی کې دا خاوند دا ښځه اوسئ هلته به دا اوسیږي خو د رهایش بندوبست په خاوند باندې دی. او بیا دویم خبره د خوراک څښاک ده. نو په خوراک څښاک کې بیا دا ښځه د خاوند تابع نه ده. هلته فکلا من حیث شئتما پس تاسو خورئ دواړه چې کوم دی ستاسو خوښئ. کوی که دا ښځه ډېر خوراک کوي او که لږ خوراک کوي بیا دا ښځه د خاوند تابع نه ده. په سکونت کې چې کوم دی دا ښځه د خاوند تابع ده. نو الله فرمایل اے آدم علیہ السلام تو او ستا دا بی بی دی په دې جنت کې اوسیږي. او بیا په دې جنت کې څومره میوې دي، باغونه دي، قسمه قسم میوې دي، خورئ. هېڅ ممانعت ته نشته چې څومره خورئ. رغدن لفظ راغلی دی بل دی کې بېسیاره څومره چې ستاسو لږ غواړي او د کوم دی نه ستاسو لږ غواړي هلته نه خوراک کوئ. هېڅ ممانعت نشته، خو صرف د یوې اونې نه به تاسو خوراک نه کوئ. ولا تقربا هذه الشجرة یو اونه ورته وښودلې شوله چې د دې اونې دې ته به تاسو نږدې کېږئ هم نه. خوراک څه کوئ چې نږدې کېږئ به هم نه. او که فرقه تاسو دې ته نږدې شوئ نو فتکونا من الظالمین پس تاسو به بیا وګرځئ دواړه د نقصانیانو نه. دلته د ظالم لفظ راغلی دی خو ظالم اصل کې عام معنی د دې د حق نه تجاوز ته ویلی شي. او د پیغمبر د پاره د ظالم دا لفظ مناسب او شان دینا. د ظلم معنی بعض علما دا بیانوي چې د ظلم معنی نقصان تم ویلی شي او کمی تم ویلی شي. که فرق تاسو دی اونی ته نږدې شولې نو پس تاسو دواړه به د جنت د نعمتونو کې تاسو ته نقصان او کمی راشي نو د نقصانیان نه بشئ. ځکه چې دغه شان په سوره کهف کې د دې ظلم د معنا د کمی لپاره استعمال ده. په سوره کهف کې د دوو باغونو ذکر دوه کسانو چې هغه باغونه بکلت الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا التراغلی دي چې دې دواړو باغونه به ډېرې میوې چې کوم دي کولې او په هغې کې به هېڅ کمی نه راته. ولم تظلم منه لہذا د ظلم د معنا د نقصان دپاره راځي. پس تاسو دواړه به د نقصانیانو نشئ. اوس دغه دی کې چې کله ابلیس د جنت نه راوشړلی شو او د آدم چې کوم دی هغه سره حسد او کینه شروع شوله او اوس د آدم علیه السلام د جنت نه د راوستو دپاره خپلې حربي استعمالی چې دی به په کومه طریقه د جنت نه زه بهر روباسم. نو دا خبر ورته په ذهن کوه چې الله خو ته ویلي دي چې ته به دې اونې ته نږدې کېږې نه، دې نه به خوراک نه کوې. اوس دغه دی کې ابلیس دې دواړو ته وسوسه اچوي. الله د هغې ذکر کوي چې فوسوس لهما الشیطان لیبدي لهما ما اوری عنهما من سوآتهما. پس وسوسه واچوله دې دواړو ته شیطان. او دا شیطان خو د جنت نه راشلی شوی دی او آدم علیہ السلام بی بی حوا خو جنت کی دی. دا وسوسه دی ابلیس څنګه دی دوار ته واچوله. نو دې باره کې علما مختلف جوابونه ورکوي. یو جواب دا کوي د حسن بصری رحمه الله هم دا قول دی چې الله دې پیریانو ته جناتو ته دا طاقت ورکړی دی چې دی د لرې نه هم وسوسې اچولی شي. ګوره د وسوسې دپاره یو نږدې کېدل یا یو مجلس ضروري نه ده چې خامخا یو سړی تا ته نږدې شون تا ته به وسوسه د هغه راشي. وسوسه د لرې نه هم اچولی شي. او بعضې پکې دا هم وایي چېرې دا شیطان چې کوم دی ابلیس جنت دروازې خواته راغی او دغه شان آدم علیه السلام بی بی حوا هم د جنت دروازې خوا کې ولاړو هلته نه هغه ورته وسوسه واچوله. او یو بل ضعیف روایت چې کوم اسرائیلي روایت دی د وهم بن منبع رحمه الله نه روایت دی چې دا ابلیس کوم دی د مار په خېټه کې ورننوته. مار له هغه ټیم کې الله تعالی ډېر ښکلی شکل ورکړو. د اوښ په شانې چې کوم دی څلور غټې خپې وې او خل ډېرې غټه جوسې وه. دا ابلیس چې کوم دی د مار په خېټه کې ورننوته او دا مار بیا جنت ته داخل شو. هلته نه بیا ابلیس د مار د خېټې نه راووتو او بیا یې چې کوم دی آدم علیہ السلام او بی بی حوا ته وسوسه واچوله چېرې
الله خو تاسو چې کم دی د مخصوص اونې نه منع کړی خو د دې اونې چې کم نور نوع او قسمونه دي د هغې نه منع کړی نه گویا دا اونې چې کم ده د دې نه تاسو منع خو لیکن نور چې کم اونې دي د فرق د بعضې کوي چې دا اونه غنم وه اگر چې په قرآن او حدیث کې د غنمو ذکر راغلی نه دی او بعض روایت چې دا د غنمو نه وه نو که فرق دا د غنمو دا یو اونې ته اشاره ده نور غنم چې کم دي د هغې نه تاسو خوراک کولی شي دغه دی کې دا وسوسه آدم علیه السلام او بیبي حوا ته واچوله او دا شیطان دا وسوسه دې دې پر اچولې وه چې الله د دوی ښکاره کړي لیبدي لهما چې د دې دپاره چې ښکاره کړي دې دواړو ته ما اوریا عنهما هغه چې کم د دې دواړو نه پټ دي من سوآتهما چې هغه د دې دواړو شرمګاهان دي ګویا دې دواړو ته په دې وسوسې اچولو سره ابلیس دا کوشش کوي چې د دې دواړو هغه کمزورې شرمګاه هغه ښکاره شي او دواړو ته نو دغه دی کې دا شیطان ابلیس دې طور ته څه وایه وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة یو خدا وته وای چې نه منې کړې تاسو دواړه رب ستاسې د دې اونې نه خو د دې اون نه دا ممانعت د دې دپاره کړی دی چې الا ان تکونا ملکین چې تاسو دواړه فرشتي اونه ګرځئ او تکونا من الخالدین او یا تاسو دواړه چې کوم د همیشه د دلته د اوسېدل همیشه دپاره نوي تاسو دپاره نو اوس چې کومه دا وسوسه د ابلیس واچوله چې تاسو دواړه ملکی او فرشتي اونه ګرځئ حالانکه آدم علیه السلام ته خو فرشتو سجده کړې وه وی دغه دی کې د هغه تعظیم یې کړو او دلته هغه ته د هغې نه یو قسمه افضلیت پته میلو شو نو دا څنګه چې کوم دی دا خبره چېره دې چې کوم دی دا ملکو اونه ګرځي نو دا دی که علما فرمایي چېره دا خبره فنسیا ولم نجد له عزما دا خبره د آدم علیه السلام بالکل ایره شوله چېره الله خو ماله د فرشتو نه زیات چې کوم دی یو لوی مقام راکړی دی دا خبره ایره شوله بیا دا خبره چېره شیطان چې کوم ابلیس وي چې دا د دې اون نه خوراک مه کوئ الله ورته مخکې نه چې دا شیطان ګورې انهما لکما عدو مبین دا شیطان ستاسو دواړو لپاره ښکاره دشمن دی نو دغه دی کې بیا فنسیا ولم نجده عزما د آدم نه دا خبره ایره شوله چېره دا شیطان زمونږ دشمن دی او دې مونږ بېلارې کوي نو دا دواړه خبرې د هغه نه ایرې شولې نو اجتهادي غلطي ته نه وشوله او دغه دی کې بیا ابلیس چې کوم دی ورته د ځان نه قسمونه هم خور چې وقاسهم تاسو دواړو ته قسم خورما چې انی لکما لمن الناصحین بشک خامخا زه تاسو دواړو لپاره خیرخوا یمه زه د تاسو نه مخکې چې کوم دی دلته اوسېدلی یم ما ته د دې ټول حالات معلوم دي نو ستاسو خیرخواهي لټومه او ستاسو ته بدې پسې نه یم ستاسو چې کوم دی تاسو ته بدي نه در کومه او زه ستاسو خیرخواهي لټوم اوس علما دلته د آدم علیه السلام او د بیبي حوا چې کله د دغې اونې نه خوراک کوي نو د هغې دپاره بیا دا فرمایي چې د آدم علیه السلام په ذهن کې را چې دا حکم تنزیهي دی او تحریمي نه دی حالانکه دا حکم چې کوم دی دا تحریمي او الله بالکل د دغه هذه الشجره وی د دغه اونې او د هغې د نوع نه چې کوم دی منع کړی شو د هغې مثال حدیث کې هم شته چې د الله پیغمبر چې کوم دی په لاس یو لاس کې سونې نیولې وه او په بل لاس کې چې کوم دی ورسره ریخم ټوکړه وه او وی فرمایل چې دا دواړه چې کوم دی دا سونا او دا ریخمو دا ټوکړه په سړو باندې حرامه ده نو دې خدا مراد نشي دغه سونا بلکې سونا چې هر ځای کې سونا وي هر شکل کې چې وي سونا د سړي دپاره استعمال حرام دی او دغه شان د ریخم هر قسمه لباس چې وي که هغه لباس وي که هغه څادر وي که هغه څه وي هغه ټول حرام دي نو دلته چې کوم دی د هادي چې کوم دی مراد دغه اونه او د هغې د نوع نه منع وه لیکن آدم چې کوم دی اجتهادي غلطي وشوله او هغه په اجتهادي غلطۍ کې دا ذهن ته راوستل چېرې د دې اونې د نوع نه منع نه ده صرف د دې اونې نه منع ده نو هغې به په اجتهادي غلطۍ د هغې خوراک وکړو او بیا د جنت نه چې کوم دی هغې راکوز کړی شو او بیا دنیا ته رال نو هغې وروستو بیان بیا را روان دی ویا آدم اسکن الله پوپا چې مونږ وویل
اے آدم علیہ السلام اسکن اسیگت انت تو وزوجک اوستا بی بی الجنت پدی جنت کے فکولا پس دوال خورے من حیث شئتما دا اغا دین چستاسو خوخوی سخورے اخورے او سمر مقدار کے خورے اس کا میں پکی نرازی ولا تقربا نبنز دیکھے گے تاسو دوارا حاضر الشجرتا دی اونتا یو خاص مندا چاہیتا بنز دیکھے گے نا او کو فرق کرنے دیشو لے نفتکونا من الظالمین پس تاسو دوارا با دا نقصانیانو نشے فوسوس لهم الشیطان پس وسوسه واتولا دی دوارو تا شیطان لیبدی لهما دا پار دا دی چخکار کی دی دوارو تا ما اوری عنهما اغتی کم دا دی دوارو نا پٹ دی اغسری من سوآتهما دا دی دوارو شرمگاہانی دی وقال اویل دی ابلیس شیطان ما نهاکما نی منکڑی تاسو دوار لرا ربکما ربستاسی عن هذه الشجرتی دا دی اننا مگر دا ممانعت دا دی دا پارا دی چی الا ان تکون ملکین چی تاسو دوالا فرشتی اون گردے او تکون من الخالدین او یا تاسو دوالا دا ہمیشہ اسی دن کن اون گردے وقاسمهما او قسمون اخرد دی ابلی دی دوالو تا انی چی بشکزو لکما استاسو دوالو دا پارا لمن الناسحین خامخاد خیر خواہان نیب ویا آدم اسکن اللہ فرمائے اویل منگا کہ اے آدم علیہ السلام اسیگا تو انت وزوجک الجنتا تو اوستا بی بی پدی جنت کے فکولا پس دوار خورے من حیث شئتما دا اخدنا چی کم تاسو غوارے اسم معنیت نشتا ولا تقربا خونبا نزدیکی گے هذه الشجرتا دی اونتا یو خاص اونی وتا اخودلا چی دیتا با نزدیکی گے نا او کو نزدیشو لے نفتکونا من الظالمین پس تاسو بعد نقصانیانو نشے فوسوس لهم الشیطانو پس وسوسا واچولا دی دوار شیطان ابلیس لیبدی لهما دا پرد دی چخکار کی دی دوارو تا ما اغس اوری عنہما چی دا دی دوار نپٹ دی من سوآتهما چی اغد دی دوارو شرمگاہانی وقال اویل ابلیس ما نهاکما نی من کری تاسو دوارا ربکما ربستاسی عن هذه الشجرتی ددی مخصوص اننا الا مگر ددی دا پارے من کریے چی ان تکونا ملکین چی تاسو دوالا فرشتی اگرزے او تکونا من الخالدین او یا تاسو دوالا ہمیشہ دا پارا اسی دن کی انگر دے دلتا وقاسمهما او قسمون اخرل دیش ابلی دی دوالو تا انی چی بشکزو لکما استاسو دوالو دا پارا لمن الناسحین خامخاد خیر خواہان نیم